تازه خبر د پنجاب ظلمونو ته د منظور احمد پښتین صبر تمام سو. منظور پښتین پاکستانی حکومت ته وایي که د نړۍ ټول قوت او ټکنالوژي را باندې استعمال کړي بیا هم د سرونو په قیمت د 11 اکتوبر غونډه جوړوو. چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابی بدار د دنیا د امریکې چین نه راواخلی دغې ملک واکدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15,000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسي سیسټمونه دي دا ټول دلته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو والا چې د سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو. پر منظور پښتین او د پښتنو پر جوړېدونکې غونډه د پاکستانی ځواکونو له برید وروسته منظور پښتین سخت غوسه سوی او پاکستانی پوځ ته یې سخت اخطار ورکړی. دا چې بشپړ حال څه دی؟ منظور پښتین پښتنو ته کوم خبرداری ورکړی او پنجاب څه کول غواړي؟ بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. منظور پښتین په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي د سر په قیمت د 11 اکتوبر لوی جرګه دایره وو د کرایې پوځ او پنجابي ریاست لاس یې تر ټولې نړۍ خلاص. هغه ویلي وچ په چیلنج به جرګه کوو او خپل حق به ترې اخلو. په خیبر کې د پښتنو د جرګې پر ځای بیا برید سوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي په خیبر دره کې پولیسو د پښتنو د عدالت جرګې لپاره پر ټاکلي ځای بیا برید کړی دی. تر دې وړاندې ښاغلي پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي وو چې د پېښور پولیسو تېره شپه په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاري پر کمپ برید کړی. خو دا په څو ساعتونو کې دوهم برید دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د پښتنو پر روان وضعیت د خبرو لپاره د جوړېدونکې جرګې پر ځای کیږي. منظور پښتین په خپل ایکس پاڼه کې د غورځنګ له ملګرو غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي. نوموړی وایي بېګا هم پولیسو د دوی خیمې سوځولي او وسایل یې وړي دي. ښاغلي پښتین لیکلي چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکې جرګې پر کمپ برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بېهوشه دي. د خیبر پولیسو او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره د اکتوبر پر 11 د پښتنو قومي جرګه یا عدالت په نامه جرګه رابللې. دغه غورځنګ د پښتنو بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او ولسي مشرانو ته د جرګې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.